دا په بغلان کې د څو مهمو پراختیایي پروژو د پیل مراسم دي. هغه پروژې چې د والي په هڅو پیل شوې او د مرکزي بغلان ولسوالۍ د 2 کلیو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. مسؤلین وایي هڅه کوي یادې پروژې په سمه توګه پلی شي. پولیس ډول 315 یعنې استنادي یا استحکامي دیوال جوړېږي او همدارنګه 1100 مترو په اوږدوالي باندې کانال جوړېږي چې د دې مجموعي لګښت شاوخوا 22 میلیونه 420,123.5 افغانۍ دی. همدارنګه دا د مرکزي بغلان په 2 کلي کې جوړېږي او د دې پروژې په تکمیلېدو سره به په زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه په منظمه توګه خړوب شي او همدارنګه د مرکزي بغلان د مهاجرینو شهرک ساحه او د ښار ساحه به د سیلاب د تهدید څخه په امان وي. د سیمې اوسیدونکي هیله څرګندوي چې د دغو پروژو په بریالي بشپړېدو سره به د سیلابونو ستونزې راکمې شي او له اړوندو ادارو غواړي چې د ورته عامه ګټو پروژو لړۍ نورو سیمو ته هم وغځوي. په مغه کال باندې 400 ماله یې وړل د یوه کور نه او دوی زامن ته یې وړل اوس ظاهر نه د مغه عام زامن یې وړل هم مال 400 ماله ته یې وړل. کانال هغه چې جوړ خو نه کار کیږي بد کار خو نه کیږي کار کیږي خر له د شر د سیلاب نه خلاصيږي سره خلاصو خلکو ته یو مفاد یو هغه ده خو کار کیږي چې جوړ شي. تمه ده چې د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د سیلابونو له امله رامنځته کېدونکي زیانونه راکم، د کرنیزو ځمکو ساتنه پیاوړې او د سیمې د خلکو او کرنیزو فعالیتونو لپاره به مناسب شرایط برابر شي.